پاکستان په افغانستان کې خپل نظم الامور ته د سفیر درجه ورکولو فیصله کړې ده او دا ډېر مهم پیشرفت دی چې پاکستان افغانستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو په لور باندې روان دي او اوس پاکستان هلته خپل سفیر تعینات کوي او د دې په بدل کې افغانستان هم په اسلام آباد کې د خپل سفیر تعینات کولو فیصله کړې ده. دا ډېر مهم پیشرفت دی د دواړو ملکونو ترمنځ او دا صورتحال یا دا پیشرفت د هغې نه بعد راغلی دی چې کله په بیجینګ کې د درې واړه ملکونو یعنې چین، پاکستان، افغانستان وزیر خارجه ترمنځ ملاقات شو او په هغې کې مختلف چارو باندې خبرې شوې. د هغې نه بعد بیا د افغان حکومت د دهشتګردو متعلق یو سټیټمنټ راغی چې هغه ګروپونه هغوی ته د امیر لخوا حکم نه وي جاري شوی نو هغوی په بل ملک یا په خارج کې چې کارویانې کوي دا په جهاد کې نه راځي. د هغې نه بعد اوس د سفیر تعینات کولو فیصله وشوه. دې نه علاوه راتلونکي میاشت کې یا په جون کې د امیر خان متقي پاکستان دوره هم شیډول ده او په دغه دوره کې به هم مختلف چارو باندې خبرې کیږي. مجموعي طور کې د پوره صورتحال ته وګورو د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات ډېر په مثبت لور باندې روان دي. راتلونکي وخت کې به نور څه کیږي او د دې سره سره دا ذکر هم دلته ضروري دی چې ناظم الامور او سفیر کې فرق څه دی. په دغه ټول صورتحال باندې خبرې کوو. زما نوم دی تحسین الله تاثر او تاسو وړوکی غوندې ریکوست دی که تاسو زما دا نوی چینل تحسین الله تاثر نوی سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سبسکرایب کړئ. تېره ورځ وزیر خارجه اسحاق ډار په هانګ کې دا سټیټمنټ جاری کوم چې زه ډېر په خوشحالۍ سره دا خبر ورکوم چې پاکستان فیصله کړې ده په افغانستان کې یا په کابل کې چې کوم د پاکستان ناظم الامور دی عبیدالرحمن نظامانی هغه ته به سفیر درجه ورکولی شي. یعنی کوم د ناظم الامور یا چارټ دی افیر چې کوم عهده ده د هغې په ځای باندې به اوس سفیر هلته لګي. یعنې دا عهده به اپګریډ کولی شي. سفیر او چارټ دی افیر یا نظم الامور کې فرق څه دی؟ راځئ اول په دې باندې خبرې وکړو. سفیر هغه تنوي چې هغه د یو ملک د بادشاه یا صدر لخوا تعینات کیږي. هغه سره مکمل سفارتي اختیارات وي او هغه په اقتصادي، تجارتي، سکیورټي یا نورو معاملاتو باندې د خپل ملک نمایندګي کوي. هغه سفیر او چې کله هغه په بل ملک لګي نو هغه خپل اسناد هم د هغه ملک بادشاه یا صدر ته پیش کوي. چارټ دی افیر چې کوم دی دا د سفیر نه کمه درجه ده، کمه عهده ده او دا په دوه صورتونو کې لګي. یو په هغه صورت کې لګي چې کله سفیر بدلیږي، یو سفیر لرې شي بل سفیر لګي، هغه کوم خلا چې هغه کوم وخت چې دا سفیر لګېدلی نه وي په هغې کې عبوري توګه باندې چارټ دی افیر چې دی هغه اختیارات سنبال کړي. دویم په هغه صورت کې چارټ دی افیر یا ناظم الامور لګي چې کله د دوو ملکونو ترمنځ تعلقات کشیده وي یا دواړه ملکونه نه غواړي چې سفارتي تعلقات قایم وساتي، برقرار وساتي. چارټ دی افیر په هغه صورت کې بیا لګېدی شي او د ده سره د سفیر نه کم اختیارات وي. دا صرف د یو نماینده په توګه باندې وي خو پوره اختیارات د سره د ملک نه. تر اوسه پورې چې کله طالبان حکومت په افغانستان کې راغلی نو د پاکستان سفیر نو تعینات، صرف چارټ دی افیرو یعنی کم اختیاراتو والا نماینده په کابل کې موجود د پاکستان. خو اوس پاکستان دا فیصله کړې ده چې دغه ناظم الامور درجه چې کوم ده هغه به سفیر ته اپګریډ کولی شي او چې کوم هلته عبیدالرحمن نظامانی اوس موجوده چارټ دی افیر دی هغه به بطور سفیر تعینات کولی شي. هم په دې بدل کې افغان حکومت هم دا فیصله کړې ده چې کوم شکیب په پاکستان کې د کابل نماینده دی قونسل جنرال هغه ته به هم د سفیر درجه ورکولی شي. یعنې دواړو ملکونو د سفارتي سطح باندې تعلقات چې دي هغه مخکې لاړل. اوس به دواړو ملکونو کې د یو بل سفیران تعینات کیږي. افغانستان تر دې وخته پورې په رسمیت چا هم نه دی پیژندلی خو د طالبان حکومت راتلو وروسته په 2023 کې چین هغه اولنی ملک دی چې خپل سفیر په افغانستان کې تعینات کړی او دغه شانتې بیا افغانستان خپل سفیر اسدالله بیجینګ ته لیږلی. په 2024 کې یو ای د افغانستان سفیر چې دی هغه اکسپټ کړی او قبول کړی. په اپریل 2025 یعنې روان کال کې روس د افغانستان طالبانو نوم د دهشتګردو فهرست نه وباسو او ورسره یې پیشکش وکړو چې کابل کولی شي خپل سفیر په ماسکو کې تعینات کړي. اوس پاکستان څلورم ملک دی یا په دې سلسله کې باقاعده دویم ملک دی چې سفیر یې تعینات کو خپل په کابل کې او کابل به اوس پاکستان کې خپل سفیر تعینات کړي. دا ډېر غټ پیشرفت دی د دواړو ملکونو ترمنځ ځکه چې سفارتي سطح باندې تعلقات د دواړو بحالېږي. د دې مطلب دا چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ښه کېدو په لور باندې روان دي. صرف دا نه ده په جون کې د وزیر خارجه افغان وزیر خارجه امیر خان متقي د پاکستان دوره هم شیډول ده او په دغه دا دوره 3 ورځې
اوږده دوره ده او په دې کې به په نور مختلف چارو باندې هم خبرې کیږي چې سفارتي تعلقات پکې هم دي، اقتصادیات باندې به خبرې کیږي، د دهشتګردۍ په مخنیوي باندې به خبرې کیږي، تجارت باندې به خبرې کیږي او نور هم هغه چارو باندې به خبرې کیږي چې کوم د دواړو ملکونو په ګټه کې دي او د خطې د امن لپاره ضروري دي. د دې سره سره دا پوره صورتحال که موږ وګورو دا په بیجینګ کې چې کله د افغانستان، پاکستان، چین وزیر خارجه ملاقات وشو او په هغې کې مختلف چارو باندې لکه سکیورټي، تجارت یا په نور سفارتي تعلقاتو باندې خبرې شوې. د هغې نه بعد هغه پیشرفت کې زیاتوالی راغلی دی، روز تر بله د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کیږي. په هغې کې یو غټه خبره دا شوې وه چې سکیورټي د یقیني کړی شي، دلته امن د پر ځای کړی شي او په دې کې اهم کردار افغانستان ادا کولی شي، ځکه چې کوم تنظیمونه په دې خطه کې یا په پاکستان کې کارویانې کوي یا د چین منصوبو ته نقصان رسوي، نو دغه تنظیمونه یعنې ټي ټي پي او بي ال ای د په افغانستان کې موجودیت لري او افغانستان حکومت کولی شي چې د دوی خلاف یا کاروي وکړي یا مخنیوي وکړي. نو چې کله دغه ملاقات وشو د دې نه بعد بیا د افغانستان طالبانو کمانډر سید الله سعید پولیس پاسینګ اوټ دستوري ته وینا کوله او هغه د امیر المؤمنین مولا هیبت الله خونزاده د خولې هغه سټیټمنټ جاري کوم چې هغه ګروپونه یا هغه تنان چې هغه په مختلف شکلونو کې خارج ته ځي، یعنې بل ملک ته ځي او دلته اشاره پاکستان ته وه، کارویانې کوي، نو دا جهاد نه دی، ځکه د جهاد فیصله چې کوم ده هغه ریاست کوي، د ریاست امیر کوي او امیر چې چاته حکم نه کړی نو څوک جهاد نشي کولی او دا جهاد نه دی، دا کارویانې دهشتګردۍ په زمره کې راځي. نو دا هغه سټیټمنټ و چې افغان طالبان حکومت ځان د دغه ګروپونو نه جدا کړ. پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات خراب و نو هغه هم په دې وجه باندې و چې کراس بارډر ټیرریزم به کېدو، ټي ټي پي یا نور ډلو به پاکستان کې کارویانې کولې او پاکستان په دې باندې تحفظاتو افغانستان حکومت ته به یې ښوده او په دې باندې تعلقات خراب شوي، تر دومره حده خراب شوي چې کارویانې پکې هم شوي وي او ورسره پاکستان داسې سختې پالیسیانې جوړې کړې وي چې تجارت ته ورته هم زیان رسېدلی او ورسره چې کوم افغان کډوالو نو هغوی ته هم مهلت ختم کړی شوی بلکې هغه په زوره باندې وباسل شروع شوي او اوس د 30 جون چې کوم دی دا هم هغه افغانان چې چا سره پی او آر کارت دی نو هغوی ته اخري میاشت یا اخري ټایم ورکړی شوی. نو اوس د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات په مثبت لور باندې روان دي، سفارتي تعلقات هم ښه کېدو په لور روان دي، تجارت به هم سیوا کېږي، د دواړو ملکونو ترمنځ به وفود په سطح باندې تګ راتګ هم کېږي، تبادله خیال به هم کېږي، مذاکرات به هم کېږي. بل چین په دې کې شامل شو، چین خپل سیپیک هم افغانستان پورې غځول غواړي، افغانستان هم په دې منصوبه کې شامل شو. نو په دې پوره صورتحال ته که موږ وګورو نو په خطه کې د چین، افغانستان او پاکستان چې کوم بلاک کوم ګروپ جوړیږي نو دا د دې ملکونو دپاره هم ضروري ده، خطې دپاره هم ضروري دی. د افغانستان او پاکستان خبرو کولو دا صورتحال نه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ حکومتونو ته به یې ګټه رسي بلکې عوام ته به هم ډېره غټه فایده رسي او تاجرانو ته به هم فایده رسي. تاجرانو ته به په دې صورت کې رسي چې کوم خلاچي شو، انګور اډه شوه، تورخم شو، چمن شو یا چې کوم بل پوینټ د هغې باندې تجارت کېږي نو هغه به په سیف طریقه باندې کېږي او دغه تجارت به نور هم سیوا کولی شي. عوام ته په دې صورت کې چې کوم کډوال په پاکستان کې موجود دي د هغې دپاره سخته پالیسي ده، په هغې کې به نرمي راویستلی شي. بیا چې کوم خلک خپل رشته دارانو کره تګ راتګ کوي هغوی ته به ویزه پروسس کې اساني راشي او چې کوم مهاجرین دي د هغوی دپاره سخته پالیسي ده هغه به هم نرمه کړلی شي او خلک به د علاج دپاره هم تګ راتګ ورته اسان شي.